طرحه وړاندې کړې ده چې اوږدمهاله ده او لنډمهاله ده. لنډمهاله دا ده چې یو اسانتیا ورکوو دی ته د مالیې، البته مکمله استقلالیت د مالیې نه دی. بیا په 2 کالو کې به هم دی خپل کولی شي چې د خپل عایدات سره مدیریت کړي او هم ظرفیت جوړونه وشي په پوهنتونونو کې. 2 کاله بعد به د خیر سره بیا مکمل استقلالیت مالیې ته ورکول کېږي چې هغه د دولتي شرکت یا تصدي ورته وایي دولتي. په حکومت کې موږ یو ماډل لرو، په تصدي د دولتي باندې بدل شي. خو پوهنتونونه څنګه په تصدي بدلوي؟ پوهنتونونه هغه وخت په تصدي بدلیږي چې دی وکولی شي دی لاسونه خلاص شي، دی وکولی شي قراردادونه وکړي د خصوصي سکتور سره، د بین المللي اداراتو سره، دی PPP کانټراکټونه وکړي چې موږ ورته پبلیک پرایویټ پارټنرشپ وایو، بعضې پارټنرشپونه وکړي. دی خپل عواید چې کوم دی ته راځي هغه دی مدیریت کړي، خپله بیرته مصرف. اوس مهال پوهنتونونه مصرفي نهادونه دي. پلان او برنامه څه ده، څنګه به دغه پوهنتونونه په عایداتي سرچینو بدلیږي؟ څو برخې دي په دې کې. ټوله مهمه برخه یې څېړنې دي. څېړنې په پوهنتونونو کې چې کله څېړنې وشي، هغه څېړنې چې خپل استادان څېړنې کوي په لابراتوارونو کې یا په خپل ډپارټمنټونو کې څېړنې کوي، هغه څېړنې ادارات شته چې د هغې نه یې اخلي. اوس نیازمندیان ډېر دي، خصوصي سکتورونه دي، بین المللي سکتورونه دي چې کوشش کوي دغه څېړنې واخلي او پوهنتون یې خرڅ کړي، د دې لپاره عاید جوړ شي. یو دا برخه ده. بله برخه دا ده چې PPP کانټراکټونه دي. وخت چې هغې کې د خصوصي سکتور سره بعضې قراردادونه کېږي، نو هغه څېړنې قرارداد پوهنتون اخیستی شي، چون پوهنتون مسلکي استادان لري. زموږ د افغانستان پوهنتونونو سره په څو ځلې باندې مراجعې شوي دي د بین المللي اداراتو د خوا نه، د خصوصي سکتورو د خوا نه. بعضې داسې خپله برنامې دي چې موږ یې خپله کولی شو هغه ابتکار په لاس واخلو، خپله یې شروع کړو چې هغه عایداتي سرچینې شي د پوهنتونونو لپاره. چې زموږ خپله د دولتي ادارات دومره څېړنو ته ضرورت لري او خپله د اوس حاضر آماده دي، دی خپل څېړنې په خصوصي مؤسسو باندې کوي. که دی ته موږ چېرته وښیو چې پوهنتونونه اوس خپلې څېړنې کوي او موږ آماده یو د دې لپاره ظرفیت زموږ د استادانو ټیمونه آماده شي، ټول دولتي سکتورونه به د پوهنتونونو څېړنې غواړي. د څېړنې ظرفیت شته په پوهنتونونو کې؟ بلکل. په د تېرو 5 کالو کې د 1000 نه زیات موږ استادان لېږلي دي ماسترۍ بورسونو باندې او دی بیرته زیاتره بیرته تقریبا په حدود 80% بیرته فارغ شوي راغلي دي. نو دا ظرفیت شته، ولې دی تشویقول پکار دي. دی باید د پوهنتون نه ونه وځي. اوس لږ څه دی په خصوصي سکتورو کې زیات کار کوي، د دې لپاره چې معاشونه ورته کفایت نه کوي. که دی چېرته موږ تشویق کړو چې دی په پوهنتون کې فل ټایم کار وکړي، موږ ورته یو سټایپنډ یو اقزامه مد نظر ونیسو، دی حتما ښه باکیفیته څېړنې کولی شي چې په حساب تطبیق کړي پوهنتونونه. لوړ زده کړو وزارت پلان لري چې یو شمېر کسان د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته د دوکتورا زده کړو لپاره ولېږي. دغه به په څومره شمېر کې کسان وي او آیا له دې وروسته به په دوامداره شکل لیږل کېږي که نه یو ځل به دغه کار کېږي؟ د اول ځل لپاره موږ په دې کانسپټ باندې کار وکړو. موږ وغوښتل چې د خپل د دولت د انکشافي بودیجې نه موږ بودیجه ولرو، ملي برنامه ولرو چې موږ ضرورت نه وي چې ډونران یا خارجي بورسونه کوي، خو زموږ استادان به ځي دوکتورا به کوي یا ماستري، او که نه وي بیا موږ دې ته احتیاج وکړو. نو په دې اساس باندې موږ د خپل دولت انکشافي بودیجې نه دغه ملي برنامه د دوکتورا د بورسونو، البته بعد د دې نه چې موږ یو څېړنیزه مطالعه وکړو د منطقې کې د همسایه ملکونو کې، د هغې نه به بعد موږ یو موډل وړاندې کړو حکومت ته چې هغې کې به د کال 100 دوکتورا بورسونه وي د استادانو لپاره، او دا به دوام لري تر څو چې موږ انکشافي بودیجه لرو. هر کال به موږ دا په خپل پلان کې نیسو.